ایموږه عمر کم ده خو قیمتي ډیر ده. مخکینیو امتو 400 کاله 500 کاله 1000 کاله عمرونه و. ایموږه د امت اکثره 80 او 80 کلو کې مري 100 ته یو نیم سړی رسیږي. خو خدای پاک رحیم او کریم ذات دومره عزت او احترام د رسول الله په برکت دغه امت ته ورکړی چې د یوې شپې عبادت د هغو د 80 کلو نه زیات عبادت سره برابر ده. خو د چا دپاره ده چې قدر خو یې وپېژني. لیلة القدر دلته خو موږ تر اوسه وخت نه ده تېر کړی. تېر کال روژه کې په قصر کې چې ما ترجمه شروع وه 1000 کسان د نن یې را سره اوسېده او د ورځې خو بیخي الحمدلله ډېر وه. د لیلة القدر د شپې ډېر توهم خو د 28 په شپه وي. هلته مې د خپل هغه د کړکیو نه باندې څه نارې او څه رنګونه اورېدم ولې دا چې دي وایي دا د لیلة القدر شپه ده. دا خلک وایي چې رڼا یې که نو ځوانان دي چکر یې وایي په سکوټر موټر یې سره پسې اخیستي دي. پار دي وي نبي علیه السلام یې امین خدای نه خسته چې داسې خو ونه شي. که تر اوسه کمزوري رانه شوي وي د دنیا مسلمانان باید موږ بیرته اوس هم موقع ده لا تر اوسه پورې شپې شته توبې وباسو خدای ته زارۍ وکړو. او یوه خبره بله مهمه کم د لیلة القدر په شپه دومره ملایکې راکوزیږي چې حد نشته. سلام هي حتی مطلع الفجر تر سهاره وخت تېري په دغه امت کې ټیټ وي د مسلمانانو په دعاو او په عباداتو کې ورسره شریکیږي. چې سهار شي بیرته جبرائیل علیه السلام اعلان وکړي چې ځئ چې بیرته ځو د اسمان په لوري